کله چې د هغه وخت د شوروي اتحاد او د افغانستان د دولتونو لخوا تصمیم ونیول سو چې له روسي فضانوردانو سره به یو افغان فضانورد هم په فضا کې د شوروي اتحاد امیر فضایي مرکز ته سفر کوي، نو په افغانستان کې 400 کسانو ورته نوملیکنه وکړه چې د ازموینو په پای کې ښاغلي عبدالاحد مومند او ښاغلي محمد دوران ورته بریالي سول او د نورو تمریناتو او ازموینو لپاره شوروي اتحاد ته ولاړه او هلته د 15 میاشتو په ترڅ کې د تمریناتو ترڅنګ ډیرې جسمي او ذهني ازموینې هم ترسره کړې چې په پای کې ښاغلي محمد دوران مریض او د اپنډکس عملیات کوي او له همدې امله له پرواز څخه پاتې کیږي او ښاغلي عبدالاحد مومند له خپلو دوو نورو روسي ستورمزلو سره یو ځای فضا ته پورته کیږي.